السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم پړاو 18 لوست ته ښه راغلاست. هیله کوو چې د 18 لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کړئ. اول، نون د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ دوهم، نون د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ هیله د خپل نوي درس ته ښه متوجه اوسئ او په دا 18 لوست کې د درو نورو تورو واو، ه او ی معادل توري درته وړاندې کوو. په پیل کې به واو ته راسو چې په پښتو حروفو د واو نوم دا ډول لیکل کیږي. واو او غږ یې د انګلیسي ژبې د ډبلیو او وی په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د واو نوم داسې لیکل کیږي، واو. اوس د واو توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کیږي. هیله ده چې راسره تکرار یې کړئ. ودان په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ودان. او د ودان انګلیسي معنا ده کنسټرکټ. وطن په انګلیسي داسې لیکل کیږي، وطن. او د وطن انګلیسي معنا ده country. ورک په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ورک. او د ورک انګلیسي معنا ده lost. د دا لوست دوهم توری ه ده چې په پښتو حروفو د ه نوم دغه ډول لیکل کیږي، ه، چې غږ یې د انګلیسي ژبې د اچ په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ه نوم داسې لیکل کیږي، ه. اوس د ه توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو یې هم راسره تکرار کړئ. هنر په انګلیسي داسې لیکل کیږي، هنر. او د هنر انګلیسي معنا ده آرت. هوا په انګلیسي داسې لیکل کیږي، هوا. او د هوا انګلیسي معنا ده weather. هوډ په انګلیسي داسې لیکل کیږي، هوډ. او د هوډ انګلیسي معنا ده determination. د دا لوست دریم توری ی ده چې په پښتو حروفو د ی نوم دغه ډول لیکل کیږي، ی. او غږ یې د انګلیسي ژبې د ای، آی یا وای په تورو تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ی نوم داسې لیکل کیږي، ی. اوس د ی توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کیږي. هیله ده چې راسره تکرار یې کړئ. یخ په انګلیسي داسې لیکل کیږي، یخ. د یخ انګلیسي معنا ده cold. یاد په انګلیسي داسې لیکل کیږي، یاد. او د یاد انګلیسي معنا ده memory. یو په انګلیسي داسې لیکل کیږي، یو. او د یو انګلیسي معنا ده one. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو، دا پروګرام مو دلته پای ته رسیږي او له تاسې هیله کوو چې د پښتو ژبې د لا ښې زده کړې دپاره د هر کور مکتب نور پروګرامونه هم تعقیب کړئ. الله مو مل شه.